تاسو ښه فکر کوم ډاکټر صاحب ډاکټر فرتاج خوري تاسو کیمرا مشکل دی خیر دی مشکل نشته دی دغه ځای نه مشکل دی نو ساقي خیل صاحب فرهاد تاج جی ته نه خبر چې دا څه مسله ده کیمرې سره زه نه پوهېږم پروا نه کوي خوري موږ د پیژنو ستړي ډاکټر صاحب ډاکټر فرهاد تاج د کوزې پښتونخوا یو مدني فعال او اکټیویسټ ده چې مخکې د پی ټی ایم سره د تعلق درلودو البته اوس نه پوهېږم چې په هغه اوس هم په پی ټی ایم کې به یي نه به یي ولې د لر او بر افغان په هکله باندې د ډیفرنٹ مختلف هغه لري نظر لري نو په دغه نننۍ موضوع چې تاسو جوړه کړې ده البته زه مو کوربه یم دا ما دعوت کړې وه ما تاسو راشئ چې موږ سره خبرې وکړئ دی هم بیا دا خبره ومنله موږ سره نو که څه ویل غواړي مهرباني وکړئ یو خو زه بخښنه غواړم دا ټول لاندې ورونه چې څومره دي دوی ټولو نه زه هیله کوم چې د خور په اړوند باندې هېڅ یو داسې بې احترامي ونسي چې هغوی خدا نخواسته موږ دا خور کوي لکه څرنګه چې د عارف وزیر مور موږ ته محترمه ده همدا رقم د موږ هره پښتنه خور موږ ته محترمه ده اختلاف د نظر د هر چا حق ده هغه بېله مسله ډېره مهرباني عزت نفس تعلق مهرباني جی تاسو موضوع څه شی و یا څه کوېسچن وي نو زه به رسپونډ کوم موضوع د موږ داسې ده مهرباني خور کوي موضوع داسې د عارف وزیر شهادت او تاسو د سټوډیو نه وتئ دلته ارمان شهید عارف وزیر شهید خپله خاوره دلته داوړ شهید شو دلته په افغانستان کې شهیدان کیږي دلته ارمان شهید دلته مشال او نقیب شهید د خلکو کورونو مخته مینونه ښودل کیږي خړ کمر شهیدان بالکل خړ کمر شهیدان دلته د باجوړ پیښه دلته هر بلا بلا لر او بر کې دا پیښې ټولې دي سوال دغه ده چې د هر شهید په مړي شهادت نه وروسته په لر او بر کې د هغه غیبانه جنازه سوې ده ټول پښتون قام یې ورځ تر بلې سره نږدې سوی ده آیا تاسې نه وینئ چې ټول پښتون په دغسې پیښو کې د یووالي عکس العمل ښکاره کوي یووالي طرف ته روان ده یو ګډې پرېکړې ته روان ده یو پاڅون ته روان ده جی اول خو که زه دې نه شروع شم تاسو د څه کسانو نامې واخیستې چې د دو هغه شوې ده د شهادت شوې ده تاسو د مشال خبره وکړه هغه د ولی خان یونیورسټۍ سټوډنټس یو بیا تاسو د نقیب شهید خبره وکړه تاسو د داوړ خبره وکړله شهید او داسې بیا راسئ نو د عارف وزیر د بلې ورځې بد قسمتي سره څه دا هغه شوې ده تاسو د دې خبره وکړه بیا مې د باجوړ خبره وکړه دې ټولو کې دا خو مختلف کیسونه دي د دو مختلف بیکګراوند ده نو دا تاسو یو غوندې څرنګه هغه کړي دي یو ځای کړي مې دي دونه یو هغه مې لکه یو غوندې شکل کې ګورئ دا دې باندې بېله بېله خبره ونه کړو ځکه چې دا مختلف کیسونه دي دا یې ما سوال ده تاسو نه زه درته وایم تاسې په کوم انګل نه مختلف ګوري موږ ته خو ټول یو انګل ښکاري ممکن موږ معلومات نه لرو موږ ته خو یو انګل ښکارېږي دا که ارمان شهید زه मैं आता हूँ मैं उर्दू باندې خبره کوي اردو که انګلیش پښتو خو پښتو ټول پښتانه پوسي مثال په ډول باندې مثال په ډول د مشال خان خبره سه هر سره کم و لیکن د پښتون یوسف زوی وو د دې خاورې اوسېدونکی وو په ډیره غیر قانوني طریقه باندې مړ سه ما ورای عدالت مړ سه ایکسترا جوډیشري کیلینګ وو نقیب شهید هغه یو پښتون لیبریشن فرنٹ مخته نه وړ هغه د پښتونستان یا د افغانستان یا د لور پښتونخوا غورځنګ مخته نه ویو لیکن هغه ایکسترا جوډیشن کیلینګ منځ هغه مړ سه شهید سه ما ورای عدالت قتل سه همدا رقم تاسو وګورئ جناب ارمان لونی صاحب ما ورای عدالت قتل سه همدا رقم تاسو وګورئ دول صاحب اختطاف سه په اسلام آباد کیپټل هغه په دارالخلافه کې اختطاف سه بیا هغه ټارچر سه بیا مړ سه او بیا مړی په افغانستان کې واچولی سه همدا رقم د خر کمړ په افغانانو باندې فارنګونه وسول همدا رقم تاسو وګورئ پرون عارف وزیر مړ سه دا ټول خو ټول هغه خلک وو چې نه دا ایکسترا ګوره د دوی په منځ کې د دوی د مرګ په منځ کې سیمیلریټیز چې یو شی چې ګډ ده هغه دغه د چې ما ورای عدالت قتلونه دي ولی جی زه به اوس دا یو کوشش کوم چې یو واخلم تاسو شنو مشال نه مشال څنګه کنه هغه په
هغه کې د هیڅ قسم ته د ریاست ورسره تعلق نشته دا ځکه چې هغه خو هلکانو مړ کړو یونیورسټۍ کې او بعد کې هغه کې د انویسټیګیشن وشو هغه کې د کرپشن مسله وه په یونیورسټۍ کې کرپشن کېدو لګی او یونیورسټۍ هم چې هغه ده هغه کې بدقسمتي سره یا خوش قسمتي سره اکثر پکې زمونږ نیشنلستان ملګري دي او هغو څه کرپشن کې انوالو وو مشال چې دا هغه د ده خلاف اواز اوچت کړو چې سټوډنټانو ته ډېر تکلیف په هغه وخت په هغه کې خو یو د جماعت اسلامي خیل صاحب محترم خیل صاحب محترم ګورئ دا رقم یې رنډۍ ته خور مه یایي دا زه پیژنم دا لوڅ سر هلته ناست دی دا یوه ډمه ده افغان قوم ته توهین کوي سارو بیګا د دې سره بیخي په پښتو خبرې مه کوئ پنجابي خبرې ورسره وکړئ له دې سره پکتیوال صاحب د دې سره په پنجابي ورته ووایه تیری باتوں میں زیادہ سچائی ہے یا پرویز مشرف کی باتوں میں تیری بات ماننے والی ہے یا پرویز مشرف کی بات ماننے والی ہے دا شپه ورځ په میډیا باندې په افغانانو پسې غاپې یوې ډمې ته تاسې دلته خور یایي پلیز ګوره موږ افغانان یو افغانان ښځې ته احترام کوي پلیز خواهش کوم خیر د موږ ته د کنځا وکړي خو موږ یې نه ورته کوو خواهش کوم ډېر خواهش کوي ته پکتیوال صاحب ډېر غیرتي سړی ډېر نر سړی خواهش کوم ما د دغې خبرې اورېدلې دي ساقخیل صاحب محترم د دې هغه خاوري په هغه کې ما د دې خبرې اورېدلې دي دا ټول دلالان دي د ښځو په جامه کې هم دلالان دي د نر په جامه کې هم دلالان دي دا د پنجاب سپي دي او دا د پنجاب سپی ده دا د آی اس آی له ادرسه خبرې کوي د شمس خبره ما د دې انسانیت هم لیدلی د دې دلیلونه مې هم لیدلي دي د دې خبرې مې اورېدلې دي بالکل په پښتو خبرې مې ورسره کوي پنجاب پیچ گل کر تو میرے نال پنجاب پیچ اردو میں بات کرو تم یہاں بالکل پشتو میں بات نہیں کرو یہ سب لوگ اردو جانتے ہیں تم اردو میں بات کرو تم ایک رنڈی ہو تم پکتیوال صاحب ګوره پنجابي کې زم خبر دماغ ډېره ښه ده پنجابي اردو انګلیش ایټالین ټول مې زده دي اوس به مې زده دي لیکن دا دلته راغلی د موږ مېلمانه ده د موږ خور تاسې مهرباني وکړئ یو څو دقیقې پرېږدي پکتیوال صاحب مهرباني وکړئ پکتیوال صاحب راز محمد شهزاد تاسو مایک بند ده تاسو مایک بند راز محمد شهزاد ما خبرې بیخي یوه دانه هم نه راتله نه ته مایک بند شهزاد ستا مایک ښه دی چې باندې خورکي خبرې کوه پکتیوال صاحب لږ ټیم ما خو ستونه وشکېدو قسم په خدای فرهاد تاج خوري موږ خوري ګوره یوه خبره زه وکړم تاسې باور وکړئ چې د تاسې بعضې عکسالعملونه شیرزاد صاحب ګورئ فرهاد خوري د تاسې بعضې لایبونه چې هغه ته افغانانو تاسې سپکاوی کړی ده تاسې بد الفاظ استعمال کړي دا د هغو عکس العمل ده د تاسې نه هم هیله کوو چې د قوم د یووالي هڅه وکړي د قوم د ویشلو هڅه ونه کوي ته خور یې همدا رقم خوند د موږ هم کور کې لرو لیکن ته هڅه وکړه چې دا قوم یو کې یو طرف ته یې بوځې او ته جرت راوتلی یې د یو پښتني خور په حیثیت جرت باندې راوتلی دغه د جرت نه دی مثبت کار واخله نه منفي کار مهرباني وکړه مخ ته پرسید جی دا خو تاسو ډېره زیاتي وکړه ما خو دا کار هم نه ده چې زه د چا بې عزتي کوم نه د ما خپل کور نه داسې تربیت شوې ده او نه چې دا کوم قسم ته زه کار کوم اکاډمیک او ریسرچ دنیا نه راوتې یم هغه کې خو ډو د کنځلو د هغه څه زیاړه هم نشته او زه خو خلک زیات تر پکې دغه افغانان دي د افغانستان خلک دي چې زړه مې شین شو ستړي شوم په بلاک کولو باندې خو ستا تربیت موږ ته معلوم دي ته د هغه د پوښتنو ځوابونه ورکړه هغه د پښتون جوابونه ورکړه نو تربیت ستا موږ ته معلوم دی موږ لیدلی دی محترم خبره کېدای شي زه تور لګوي نو بیا ځای تور لګوي لاندې نو تور خو په کار نه ده نو نو خو څنګه یې پرېږدي هغه تور لګوي ته چې پرېږده یا عجیبه غوندې د تور جواب ورته په هماغه وخت کې باید ورکړی شي دا باید خبرې وکړه مهرباني شنواري صاحب بخښنه غواړم ګوره د مشال نه زه دا وایم چې ځان پاکوي او بل پړکوي داسې باید ونه کړه خو ستا د پوښتنو ځواب ته ورکړه ختم ځواب راکوه که نه نو ته ما خو پرېږدئ زه خبره وکړم خیر ده بې اختلاف راسره وکړي خو خپل کار باندې زه وایم چې ځان مه پاکوه لکه خبرې وکړه خو ځان مه پاکوه داسې وایو ولې زه تا په مرضي باندې خبرې کوم که څه نو خو موږ هم ستا په مرضي باندې نشو کولی ګورئ زه دا یوه خبره کوم شهزاد صاحب په ډېر احترام سره شهزاد صاحب ګورئ ګورئ ته صبر وکړه چې زه سره مهرباني وکړه ته ګوره فرهاد خور
ته د ځان صفای مو ورکوه ستا صفای موږ ته معلومه ده ته خپلې خبرې وکړه موږ درته خاموش ناست یو موږ درته بد خبره نه کوو مهرباني پرېږدئ چې دا خبرې وکړي دلته ساقي خیل صاحب ته دی دلته ګورئ صحیح شو مهرباني زه مخکې زه د خپرونې هغه درته وښیم اصول درته وښیم دلته څکزی صاحب ته دی د کوزي پښتونخوا د چمن دی د افغانستان دی د لوی افغانستان دی دلته ساقي خیل صاحب ته دی دلته انګار صاحب ته یې د دغې جغرافیه یې دلته زخمي افغانستان په نامه باندې دلته موږ یو بل ورور دی داوړ هغه هم زه راخلم داوړ دی دا هم راخلو ګورئ موږ دلته به ډیبیټ چې کوو په ډېر په قراره په ارامه سینه باندې چې دغه خورکۍ د دې ځای نه لاړه شي په دې باندې فکر وکړي چې یاره دا پښتانه یعنې څوک موږ ولې د پردي قوم په خاطر په خپلو کې سره لاس او ګریوان شو موږ د پنجاب په خاطر ولې یو بل ووژنو راځه په دې باندې پرېږده دا به نن د موږ د خپرونې نه په سوچ کولو باندې ځي بالکل صحیح خبره ده بیخي مهرباني وکړه یاره اوس خو دا څوک ده دا هغه شینواری ده دا خو لږ چوپ کېنه تاسو سره خو هغه امیر امان الله خان چې کوم کار کړی و که نه د تاسو د جلال آباد شینوارو سره یاره خو چې تا ته ګورم که نه نو زه یم چې بالکل ټیک کار یې کړی اوس یې وتړئ صحیح ده بالکل یې کړی هو صحیح مهرباني موضوع ختمه شهرزاد صاحب تا یو مساج سنټر نه یوه ډمه دې راوسته د ټول افغانان مته کنځه دا کته ایسته سپي غوندې چا راکړه دا تا چې شي راوستی واوره تاسو لږ صبر وکړئ خبره لمبر ده د ما د خبره لمبر ده دا څه کاره ده چې راځي دا د ما نه مخکې غېږې را روانه کړې یم دلته مې یو رنډۍ کېنولې دا د جمال په مساج سنټر کې کار کړی ده راغلی ده وروره دلته راځي د پښتنو په توهین پرې کوي تاسې خپل ورته خاندئ یو وایي چې ماته پرېږدئ بل وایي چې ماته پرېږدئ دې باندې کوئ چې تاسې له دې نه جوړوئ صبر هغه یا ملت هغه د تا په مړو پورې خاندي واورور هغه د په مړو پورې خاندي هغه د مړي نه مني د پښتو نه مني د پښتانه نه مني ولا جبه پښتو تاسې په جبه نه کوي و شیرزاد صاحب یوې خبرې نه ورته تیر شو خو بله یې وکړه که نه بله یې ورانه وکړه صحیح ده افغان صاحب صبور افغان صاحب خبرې ورسره کوئ که نه کوئ خبرې ورسره کوو خو پیغورونه باید ورنه که خبرې باید خلاصه شوه یو دقیقه ډېر سیکنډ ماته وخت راکړئ شینواري صاحب انتقاد به هم اورو ګوره انتقاد به اورو انتقاد به کوم خو دایم باید ومني انتقاد باید دام به ومني صحیح ده که نه منله ګوره که نه منله جوډیشري سته دلته ماته غوږونه سه هغه به خپله جوري سته ګورې 1200 لیدونکي دي هغوی فیصله کوي پښتانه دي افغانان دي فرید ما بل مې ګورې علمي بحث ده دا خورت موږ سوال کړی ده چې دغو ټولو قتلونو په منځ کې یو تړاو ده هغه دغه ده چې دا ټول د عدالت نه بغیر مړه شوي دي دا یو تړاو یو ګټ پوینټ دوم ګټ پوینټ دغه د ټول پښتانه افغانان دي دا دوه انجینر صاحب محترم ګوره زه نور هیڅ هم نه یم موږ خاموش ورته کینو صحیح ده خو دا یو خورې یو ګټ پوینټ دغه اوس بغیر د عدالت نه مړه شول ټول شهیدان شول دوم ګټ پوینټ دغه اوس ټول افغانان پښتانه دي دریم ګټ پوینټ دغه اوس ټولو باندې د ریاست د غداري خبره شوې ده که ریاست نه کړې د ریاست چلیانو کړې ده که د ریاست چلیانو نه کړې د هغوی پراکسیانو کړې ده د هغوی پسې ویډیوګانې راوتلې دي دا ټول پراته دي او څلورمه خبره دغه ده چې دغو خلکو یو هم د ریاست په خلاف باندې بغاوت غږ نه و کړی د خپلو حقوقو خبره یې کړې وه که مشال و هم د انسانیت خبره یې کوله په هغه کې هم د جمعیت اسلامي کسانو د هغوی ویډیوګانې پرتې دي شیان پرتې دي د اسلام په نوم د اسلامایزیشن په نوم باندې مړ سوال دا پیدا کېږي چې دلته پراکسیان څوک ساتي اسلامایزیشن ته څوک هوا ورکوي ټریننګ کمپنۍ څوک جوړوي اسلام از ا سټیټ از ا فارن پالیسي د چا ده دغه شیانو ته مهرباني وکړه د من سترګې مه پټوه موږ درته غوږ ها جی مهرباني اوس به ماته لږ ټایم راکړي مشال نه به شروع کوم مشال خو چې دا یونیورسټۍ کې د کرپشن خلاف اواز اوچت کړی وی هغه فوج سره استخباراتو سره ISI سره هیڅ تعلق نه و بیا هغه باندې چونکې هغه ډېره اصلي مسلې طرف ته لاس اچولی نو هغه نه ځان خلاصولو دپاره هغه باندې د درویغو کیس جوړ کړو د بلاسفیمي والا د توهین رسالت والا کیس او هغه کې بیا خلک ورپسې راپاڅېدو سټوډنټان نو هغه خو داسې شرمېدلی کار وکړلو اسلام یې وشرمولو پښتانه یې وشرمولو دکې نه د فوج څه کار شته نه د ISI څه کار شته دو خپله شرمېدلی کار کړی ده دا خو درنه لرې که
ها دا شول اوس راځي زه صرف دوه خبرې کوم. زه دغه فرهاد ته اسم نه یم، تاسې ته یم. که چیرې تاسې دا ښځه اوس سمدستي کته نه کړه، زه تاسې ته ډېر احترام لرم، ټول د ما مشران یې، ټول د ما مبارزین یې. ما نن نه بعد بیا په خپل صف کې مه بولئ. تاسې د یوې رنډۍ سره ځان برابر کړی دلته. دا یوه ګلخانه ده، دا په سرتور سر راځي. تاسې د خپل ځان حیثیت خرابوئ چې د یوې ډمې سره دلته خبرې کوئ. شړپ ته شراب شه دته ورنډۍ لورې د ډمې لورې د کوڅې لورې پکتیاوال صاحب او فکر کوم چې موږ د خبرونه هغه شوه خرابه شوه. نو زه خرابه نه ده، صبر وکړه شیرزاد صاحب، تاسو لږ صبر وکړئ وروره. ولې داسې کوئ؟ پښتانه باندې ښه درالئ څو خبرې دې وکړي یاره. دا که اوس ماته ښکنځل نه شوه زه غږ ورته وکړم. وروره ولې داسې کوئ؟ دلته مشکل دا ده چې زه ښکته کول پورته کول نشم کولی، که نه سټوډیو د بل چا ده، زه پکې اوس نشم ښکته کولی چې هغه څوک دی څوک خو دا سرخیل صاحب داسې ښه محترم سړی دی، ښه پوه سړی دی، ښه استاد سړی دی، زموږ ټولو نه پوه دی. خو هغه به ټول جوابونه ورکړي، موږ به غوږ ورته نیولی، د لاندې خلکو به غوږ ورته نیولی، د خلکو به سر خلاص وي وروره چې د سیره څو دغه پخېږي. تاسو ولې داسې کوئ وروره؟ خو دا هره ورځ په فیسبوک کې لګیا خو ښه دی پروګرام ته دې راغله. زه کټ کول نشم کولی، که نه زه هېڅ نشم کولی، که نه دغه خپرونه چې چا جوړه کړې ده هماغه اډمین دی، هماغه دا سیستم برابري زه نشم کولی، که نه مشکل دغه دی. اوس کاشکې ما کولی شوه که نه دا اوس بس دغه نفر چار څوک دی دا کټ کول یې وکړه خلاص. ته لږ صبر وکړه ګورئ. پکتیاوال صاحب راواخورته، پکتیاوال صاحب موږ طالبانو یې پرېږده څه خبرې وکړي وروره. چې چار څه یې ویلي دي خو موږ به د خبرو سره وکړو. وروره څه خبره ده؟ ښه ته ودرېږه. زه هغه داوړ صاحب تاسو نه پوښتنه لرم وبښئ که مایک مو خلاص کړئ. داوړ صاحب ته مو ښه راغلاست. داوړ صاحب تاسو د کوم طرف نه دلته خبره کوي چې موږ په طرف باندې پوه شو؟ زه خو د خپل د نارت وزیرستان یم او پی ټي ایم سپورټر یم. پی ټي ایم سپورټر کور مو ودان. دلته موږ سره یوه د کوزې پښتونخوا یوه ښځه ده، البته تاسو ځکه دلته داوړ صاحب راغلی چې دی دا هم څه غواړي څه خبرې وکړي که نه، نو که ورسره کوم تاسو خبرې کوئ ډیبیټ ورسره کوئ. دی په پی ټي ایم باندې بعضې انتقادونه لري، ډېر زیات شدید انتقادونه لري، دی ورباندې بلیمونه لري، دی ورباندې تهمتونه لري که نه. نو ډاکټر فرهاد تاج بېرته راوست. ډېر بخښنه یو وخت دوه خبرې کوم، زه نور درنه کوزېږم. داوړ صاحب په وینو لت پت ده، برای مهرباني نور په داسې خلکو باندې داوړ صاحب مه ورغږوه او د داوړ صاحب مړو ته توهین پرې کوه. د داوړ صاحب په داسې یوه پېښه ورسوې چې د هغې په سر باندې په ټوله نړۍ په ټوله پښتونخوا کې د هغه غیبانه جنازې کېږي، خلکو ستونې باندې خلکو ته مړۍ چای خوند نه ورکوي. او دا به اوس داسې یو دودل درته وشیندي چې بیا به یې نه ته پاکولی شي نه به یې نور پاکولی شي. برای مهرباني څه بله موضوع باندې وغږوئ، په مساج سنټر یې وغږوئ چې چېرته ښه چلېږي، هغه معامله ورسره وکړئ. نور یې په دې داوړ صاحب په معامله کې او د پښتونخوا په معاملو کې دا مه راغږوئ او میتودې باندې غږوئ. شهزاد دا کوم قسم توبه خدای توبه خدای. چې موږ د کیسه سره پوه شو دې څو په کیسه په دغه تاسو وروره خلک نور څه بل پروګرام ګوري دا د موږ وایي چې موږ دا 200 نفر ټول اورو. چې صاحب ګوري د موږ غټ مشکل دغه ده چې موږ انتقاد ول نه سوریدلی. خدای ته وګوري انتقاد واوري، پروا نه لري، سوالونه دي. یو سړی به کنځا کوي ودی کې پروا نه لري، ودی کې ماته دی لیکن جواب کوزل هم تاسو خواهش کوم زخمی افغانستان هیله کوم د څومره ستر وطن سره مینه لري د موږ په میرم شک مکوه، موږ هم شک مره باندې کوم مهرباني وکړه. څومره سپورټر ته دی د پی ټي ایم باور دی وسه موږ هم
کم نه یو موږ باندې هم شک مه کوه پکتیاوال صاحب ته هم وایو چې تاسو جذباتو له ښکار مه اخلئ مهرباني وکړئ تاسو ډېر ښه خلک یي لیکن پرېږدئ دا یو پښتنه خور یو ریاست رانه هایجیک کړې ده ولې هایجیک کړې ده استاد محترم ته موږ ته د قدر وړ سړی موږ ته نه یې لیدلی موږ په غیب کې د تا قدر کوو او موږ ته د قدر وړ سړی او موږ د تا په سر باندې ډېر ډېر بحثونه کوو راغله خبره په دې کې موږ نه غواړو چې ته له داسې ښځې سره وغږېږي چې سبا د هغې په سر باندې په تا باندې به انتقادونه وشي او دا داسې د دې انتقادونه لکه ټول بې ځایه دي ټول تورونه لګوي دا نه منم هغه نه منم هغه داسې اداره کې سوی دا به داسې اداره کې سوی دغه څه چلو کرپشن هر څه یې وکړه یا دغسې هغه چا مړ کړه د هغه یې ونیو هغه یې محکمې ته حاضر کړه تا ولې په خپل سر محکمه کې په خپل کور کې مړ کړه د هغه پوښتنه یې وکړل هغه سړی یې کېنو ډېر سوالونه دي دومره سوالونه دي چې اندازه نشته او دا وایي چې دا پاکستان آرمي نه ده وځلی زه دې ته وایم چې دا په جمعیت اسلامي د چا وینګ ده دا د جمعیت اسلامي قاضي حسین احمد سراج الحق حقان دا سراج الحق سیده ورته وایي د سراج الحق ساکي خیر صاحب همدغه خبرې دي چې دغه ګوره دغه خلکو ته باید همدا خبرې د خپل افغانانو ته معلومې شي که نه شي د پښتنو ته معلومې شي که نه بالکل ګوره دا وایي ګوره زه خبره وکړم شهزاد بخونه غواړم ما د دې کلمونه کتلي دي ما د دې هر شیز کتلی دی که نه تو سے دو پرېږدئ چې دو څه وایي دو پی ایچ ډي دو زا پی ایچ ډي دو په ناروې کې ناسته ده ما په وزیرستان کې هر شی لیدلی دي ما په فوج باندې پیرا ورکړې ده نو خبرې دا حال خو نه دی چې موږ ته دو خبرې ته نه پرېږدي دو په آج اخبار کې آج ورځپاڼه د پاکستان پاکې کلمونه لیکي هر جمعه نو دو د پی ټي ایم خلاف خبرې کوي دو د پښتنه مخکې پی ټي ایم په سپورټ کې وه نن یې مخالفه ده ولې مخالفه ده نو تاسو یې پرېږدئ چې دو خبرې وکړي مونږ تاسو به جواب ورکو نو تاسو ولې ورسره کوئ یاره مونږ تاسو خو نه طالبان یو نه شدت پسند یو په خبره باندې چې یو بل سر خلاص کو چې مسله څه ده دې نه خو مسله نه حل کېږي اوس بالفرض ته طالب ته وایې چې یاره ته نه یې ټیک ټاک کافر یې ته خوارج یې او خبره نه سره اوري دا یې به ټوپک ووایي چې نه غلط یې یو میش به دی ته وایو نو دې سره خو خبره نه حل کېږي مسله دا ده دول صاحب بخښنه غواړم دول صاحب د طالب د خوارجیت ثبوتونه موږ په قرآن او په حدیث راوړي دي دې کې به شک هم نه کوي موږ به هم نه کوو دول صاحب محترم بخښنه ما اوس لګلی دا د شیراني صاحب لینک مې لېږلی دا شیرزاد صاحب دا ووروي مې دې دپاره لګلی دا چې دا یې ووروي صحیح خبره ده خو لکه مخالفینو غاب مونږ تاسو اوري چې دای څه وایي دغه حقیقت ته شریفي صاحب ته میسج وکړه ورته دا راپورته کړه کنه دا راپورته کړه دلته کنټرول د ما سټوډیو د ما سره نشته دی چې زه کنټرول کې والم څوک پورته کم څوک کته کم مشکل دا کنټرول نه تاسو سره ټول مر کنټرول نه دا زه د ځکه چې میسج ورته وکم هغه تصور تاسو اوسېږئ دغه دراله ګوره یو خبر ته وګورئ زخمی افغانستان رو تاسو تازه سي کومه خبرې کوم که د تاسو حمایت نه وي او د تاسو دغه نه وي تایید نه وي د ما د خبرې بیا ارزښت دي د ما د مبارزه بیا ارزښت ده والله څومره چې په ځان ویاړم د ځان ډیر زیات تاسو باندې ویاړم یو هیله مې دغه ده ځوانان د ټولنې سرمایه ده موږ باید له جذباتو نه کار وانخلو ما ته شمس پکتیاوال د غومره محترم ده لکه ځان سره ته محترم ده ته د غومره محترم لکه ځان سره ته محترم ده هر مبارزه ته محترم ده لیکن سوال دا پیدا کیږي د موږ یو خور پنجابي ولې پلاس کې نیولې ده د دې برین واش ولې سوی ده څه وجه ده چې د موږ ژبه یو ده جغرافیه مې یو ده رنګونه یو دي تاریخ هم یو ده هغه کوم وجوهات چې دغه او یا کلن ماشوم دغه ټوله جغرافیه هایجک کړې ده او دغه خور هم غلطه کړې ده کوم وجوهات دې باندې بل تاسو خو مسلسل لګي داسې مننه ساکي خیر صاحب دې موږ درته غوږ ده وغږیږئ
موږ درته احترام لرو خو برای مهرباني د موږ شهیدان یا د تا شهیدان دا د ما شهید نه ده نه د تا شهید ده د ټوله پښتونخوا د ټول افغانستان شهید ده هغه ته په توهین ونه کوي نور چې تاسې ورسره وغږیږئ بس توهین تاسو په دماغونو کې مې مساج سنټر او پته نشته کوم ګند ناسته او بس به هغه ګند هغه کوي ګوره خبره اوري دا ورته تاسو هغه د پخا ډیپټي ده په هغه باندې بده ما هغه داسې نم ډیپټي ده نو داور صاحب زه تاسو ته تاسو یو خبره وکړه ما باره کې هغه تاسو ګوره غلط خبره تاسو پلیز مکوئ کنه خدای رسول منئ هغه ته وګورئ غلط خبره مکه تاسو ویل چې زه آج اخبار کې کالم لیکم ما خو ټول عمر چیرې آج اخبار کې کالم نه دی لیکل ټول عمر آج اخبار کې روبا سره دا بل څه لیکلي خیر تاسو خبره وکړه خو تاسو خپل خبره وکړه نه نو دروي دا پی ډی اف خلاف اج ما سره ګوره ټایم ده ناس ته هم چې زه کالمونه لیکم روزانه آج هغه کې ټول عمر مې نه دی لیکلی چیرې نو یو خو بل چا به لیکلی خیر دی بل چا به لیکلی ستاسو به وکړئ زه تا پوښتنه وکړم ته ولې د پی ټي ایم مخالفت کوې ولې د هغې په خلاف باندې ولې لیکنې کوې ولې خپرونې کوې ولې د پښتنو په خلاف خپرونې کوې صبر اوس لږ بریک واخله بیا دا چې کوم دا مرګ هغه دا چې لږ تمیز سره خبره بلکې کافي ډیسنټ خبره کوي دا سنمای دا شکیب ده که سنمای ده دا ډالر باندې خاجي دا تاسو ته هم دا ډالر باندې چې موږ کوي لګي دا خبره وکړي جی بار یو خبره کوي چې دا پنجابي برین واش کړي پنجابي لاس کې خاصه دا ګوره تاسو چې داسې خبرې کوي کنه تاسو د باندا د انټيليجنس هغه کوي بي عزتي کوي هر انسان ته الله تعالی سوچ سمجھ ورکړی دا ضروری نه ده چې هغه سوچ سمجھ تا خواهشات او تا سمجھ مطابق وي موټول بدل انسانان یو کور کې یو رونه خويندو هغه کې اختلاف کیدای شي نو د دې مطلب نه ده دا نه ده چې هغه چا قبضه کې خاصه ده اچھا برین واش کړی دا اچھا هغه کړی لکه بی عزتي مکوئ خلکو ته ها دا یې چې اختلاف مې در سره دا خوري دا تا کړی دا خبره کوي دا تا کړی دا خوري ګوره دا خو ګوره دې خبره ته پرېږدي کې نه پرېږدي و نه موږ دا وایو دا کار دې کړی دا کار دې کړی دا پنجابي لاس کې خاصه ده پنجابي ما سره څه کار ده پنجابي خپل سیمه باندې پروت ده زه پښتونخوا کې یم او مو ټیک ده یو ملک ده یو هغه کې اوس یو سټیټ لاندې خو هغه خپل سیمه کې پروت ده پښتانه ټول په پنجاب کې ناوتی دي سند پورې پراته دي ایمو ټول نه ستر خار کراچۍ ده د پښتنو نو بهرحال زه اوس راسمه دی هغه خبره ته د راز محمد خبره ته خو هغه نه پهله یو ریکوست پرې ته کوم راز محمد چې کله ته پروګرام خپل کوي کنه نو بیا ماین وای اوس دا کنټرول نشته دا خلک بګی راټوب کی هغه کی نو دا یو ریکوست ده آینده د پاره بیا به زه څنګه راسمه خو ستاره تولی تعالی خاص کو عزت کوم راغلیم اوس راشي د پی ټی ایم خبره ته ګوره ما څو ځل ویل دي چې پی ټی ایم چې کومه هغه مطالبه راوړي دي د لینډ ماینز ولا مطالبه شو دا د ایکسترا جوډیشل کیلینګ شو دا د ډیسپیئرډ کسانو ولا شو او هغه د چک پوسټونو ولا خبره شو دا ټول خبره بالکل جایز او صحیح خبره دي ما چیرې ته نه دی ویلي بلکې ما خو لیکل کړی دي باندې ما آرټیکل شته دي ما په ویب سټ باندې شته دي او ما په فیسبوک پوسټ باندې شته دي او زه اوس یو ریسرچ پیپر ور باندې لیکل لګیم نو دغه مطالبه بالکل صحیح دي ما همیشه هغه کړی دي چې کومه مسله راغله پی ټی ایم کې هغه دا راغله چې هغه خلکو هایجیک کړلو چې کوم یې چې پاکستان ماتوما په اٹک د افغانستان جنډا لګوما مرتد آرمی مرتد آی اس آی مطلب دا پی ټی ایم اوس چشته پاره راغله دا یو د بغاوت تحریک دا یو علیحدگی پسند تحریک دا سیسیشن موومنت دا نه دا د پاکستان په فریم ورک لیګل فریم ورک نه د مسایلو حل غواړي ما انډرستانډینګ خدا دا چې دا د پاکستان لیګل فریم ورک کې د مسایلو هغه غواړي خو هغه خلک چې څوک پاکستان ماتول غواړي هغه د کې انفلټریشن کړي دا نو زه هغه سره ساید نه اخلم باقي د پی ټی ایم د مطالبه پرونم زه دو سره هم اوس دو سره جی اوس یای تاسو یو سوال زه درڅ کوم محترم یو سوال جی یا ګوره محسن اجازه راکړئ محسن داوړ او علي وزیر اوس پلان چیرته دي د قومي اسمبلی ممبران دي کنه دي جی بالکل دي نو بیا څه غواړي بیا کوم قانون مات کړی دی او د پاکستان په قانون کې دغه د پاکستان حل په اخستې دي
په قومي اسمبلی کې ناست دي. ته ولې دا وایې چې دا فرض کړه یو دغه تنظیم دی د پاکستان د منظور سره د ما خپله ملاقاتونه شوي دي 2 او داسې شوي دي چې لکه 1 to 1 دي او موږ ډېر ټایم پورې ډېر ډیټیل سره په ګنټو ناست یو ورسره مې خبرې کړې دي او ما ورباندې هر انګل نه سوال کړی دا کراس کوېسچنینګ مې پې کړی دا او هغې کې ما ته هېڅ شی ته هم داسې کې اندازه ونه شوه د منظور سره خبرونه چې هغه پاکستان ماتول غواړي. نو بیا ته ولې وژنې د پاکستان فاشست او مرتد فوج؟ زه ورته وایم دا د ما خپل ولې وژنې؟ شیرزاد صاحب یو منټ ما پرېږده یو منټ ما ورسره پرېږده یو منټ ستا پره ګوره خورکۍ ګوره خبره واوره. تاسو خپله د منظور پښتون سره خبرې کړې دي هغه پاکستان ماتول نه غواړي. محسن داوړ چې دی هغه په قومي اسمبلی کې دی، علي وزیر په قومي اسمبلی کې دی، په صوبایي اسمبلی کې ستا خو هغوی د پاکستان ټول قانون مني. صحیح خبره کوم مشران خو هغوی دي. اوس که عام یو خلک یو خبره وکړه د هغه خبره خو نه حسابل کېږي. و چې ته راځې یو ځوان هغه شیدی خامخا د خلکو احساسات راپورته کېږي. د احساسات خو باید د خلکو قدر وکړي. ګوره دې کې اوس خبره دا ده که نه چې دې کې لکه هغه ډسنګیج کول ورته ګران شول. اوس دومره بیانیه چې دا مغه چې کومه د افغانستان نه د تاریخ بیانیه راځي چې هغه انسبسټنشیټډ ده. هغه په سکالرشپ کې چې کوم د تاریخ سکالرشپ ده هغه کې ځای نشته ده. دو مغه بیانیه مغه شلو بیانیه وړي او دو کې هغه شانتې خبرې کوي چې هغه ریاست ته اکسپټیبل نشي کېدی. نو اوس خبره ګوره دا خبره زه د خور ته زه وایم زه د خور نه پوښتنه کوم خورکۍ پاکستان د چا هیواد ده؟ د تا هیواد ده؟ بالکل د ما هیواد ده. زه د پاکستان سټیزن یم او دا د ما هیواد د پاکستان د پنجابیانو پښتنو بلوچانو سیدانو بلبهانو صحیح ده خو تقریر خاتمه کوه که نه. په دې هیواد کې د وګړو حقوق به برابر وي او که به هلته به توپیري وي؟ بالکل برابر دي. څه شي توپیر دی؟ پاکستان قانون نه برابر دي نه. صبر ګوره تقریر مه کوه خوره ده خو رښتیا به خلک تقریر مه کوه. خالي دا راته وایي په سټیټ کې چې ته اوسېږې د تا مملکت ته هلته به یې تا او د پنجابي حقوق برابر وي که به فرق؟ بالکل برابر دي. بالکل برابر نه برابر به وي. دا مه وایه برابر دي. برابر به وي او که به فرق لري. برابر دي که نه مړه په یوې په پښتو ته خو په خدای دې رښتیا ته خو خدای خپل افغان لاس ورکړي دي درته وایي فقط دې کې څه مشکل لري؟ درته وایي برابر به وي یعنې د دغه قومونو حقوق برابر وي که نه؟ برابر دي کوم ځای نه دي؟ وزیرستان باندې بمونه صبر وکړه په وزیرستان بمونه غورځوي احمق ښځې ته اوس ماته وایي صبر وکړه لرې کې ستا سټاپ ته په وزیرستان باندې 16 تیارې ورجګې په هغې باندې بمونه غورځوي د هغو ښځې دې وتښتولې سوات ښځې دې وتښتولې په پنجاب کې چې مدرسې دي هغه دې انیشل ځان ته قرارې جوړې کړي ټریننګ سنټر په پنجاب کې ورکوي برابر دي. عجیبه خبره کوي تاسو. خو تا غلطه خبره کوي. دا لیک د دې نه ذهن ورسم کو تاسو راوړئ د دې نه ذهن سم کو دا نه برابرېږي. ګورئ زه یو پوښتنه کوم. زه دا وایم داوړ دلته دی د وزیرستان دی تا حقوق د پنجابي سره برابر دي؟ نه مې دي برابر. خو ته خو راوله یار چې زه دې سره خبرې وکړم. خو غلطه خبره کوي که نه؟ خو یاره خو داسې خو پښتون قوم لپاره غلطه خبره کوي. نو ته غلطه خبره کوي. ته څنګه په وزیرستان باندې F-16 ورجګې په هغې باندې بمبار کې د هغوی بچیان هلته بټاخیل کمپ جوړې هلته بټاخیل کمپ جوړې فرحت تاج تاسو د فوج د افغانستان کې هغه کې عملیات څوره بې ګناه کسان مړه کړي. راځم فرحت تاج خبره واوره واغونیسه تقریر مه کوه. برابر نه دي فرحت تاج واغونیسه ما ویلي برابر دي د پښتون د پنجابي. فرحت تاج یعنی وزیرستان خلک تروریستان دي داسې وایي ته؟ ما خدا نه دی ویلي چې تروریستان نه وایي چې ورځګې خو تروریستان دي که نه؟
تاسو پرېږدئ پلیز. فرحت تاج تا ویلي چې په هر مملکت کې د وګړو حقوق باید برابر وي. زه دا وایم، ته پنجاب نه ښیم. په هر مملکت کې د وګړو حقوق باید تقریر مه کوه. برابر باید وي کنه، برابر وي. اوس درته وای سو درې سوال کوم، سم جواب راکړئ. سټټیسټیکلی به سم جواب راکړئ په عقل. د تا او د پنجابي په اقتصاد کې فرق شته؟ یو سوال کنه شته. دوم سوال، د تا په منطقه کې ضرب عذاب، رد الفساد او میزان او زلزله او بلا بلا اپریشنونه کیږي. په بکر کې ول نه کیږي، سکر کې ول نه کیږي، په ریویار خان کې ول نه کیږي، په باولپور کې ول نه کیږي. هغه د جیش محمد سنټرونه دي، مرکزونه دي. دا دي دوه. درېمه خبره دغه ده چې 3 سره به ډالر د پښتون د ځپلو لپاره ورکسل او دغه 80,000 پښتانه چې مړه سول، په دغه 80,000 پښتانه په کوم جرم، په کومه ګناه کې مړه سول، دا راته وایي. موږ وګ درته وایو. خجی اوس دا دویم سوال به درته اول شروع کوم. دا چې تاسو ویلئ چې د پښتنو په ځمکه باندې د ضرب عذاب او د نور اپریشن څه وشول کنه، نو دا تاسو د لاسه وشول. پوه شوئ؟ تاسو د لاسه که تاسو سم وئ او تاسو مو پرې د کمبل غونډې او د ریچ غونډې راپورې راخښ نه وئ، خپل ملک باندې مې فوکس کړی وئ، خپل ملک مې آبادولی او مو ته مې دا مو په ځمکو باندې مې دعوې نه کولې، د مو ملک ته مې سکیورټي مسله نه جوړولې، نو دغه اپریشنونه به نه کېدی. نو د دې ذمه دار د نه وې د پاکستان آرمي ته څه ووایم. تاسو مال وجه ولې ده؟ زه ولې وجه زما وجه ولې ده؟ مکه باندې ویل داوی کوي مو ملک ته سکیورټي پرابلم جوړوي، نو د مو ملک ته خو د دفاع حق شته. خو جواب اوس وګورئ یم لټ. تاسو مهرباني خواهش کوم، تاسو علمي بس د لاندې خلک یې واوري. خواهش کوم، په ادب خواهش کوم، ټول خواهش کوم. اوس درته وای زه تا په مملکت باندې دعوه کوم. بالکل. کوم خاوره دعوه کوم؟ دا تاسو کوئ، تاسو ته پته ده کنه چې کومه خاوره باندې دعوا کوئ. کومه خاوره دعوا کوم؟ کوم دي دعوا کوم؟ چې پاټک جنډا ولګوم، په پلن کې سي جنډا ولګوم، پاکستان مات کوم او مرتد آرمي او صبر جواب راکړه. زه په کومه خاوره دعوا تقریر مکه وګوره تقریر مکه په کومه خاوره تا ویلې چې تاسو ریچ غونډې سیاسي کمبل غونډې سټټ شوی است. صبر راځه به تاسو جواب وایم. زه به تاسو جواب وایم. ماته وای موږ د تا په کومه خاوره دعوا کوو؟ د پاکستان په کومه ټوټه دعوا کوو؟ نو تاسو اوس پته نشته چې په کومه د خو خپل وی تاسو خلې اورم. تاسو یې چې اٹک باندې به جنډا لګوم. ګور اٹک باندې جنډا نه لګوم، دا وای کوم ته دغه مطلب دغه تک مطلب یم دا دا ښه. نو دا خاوره د امرتسر نه دراوړې ده، د دلی نه دراوړې ده، د لداخ نه دراوړې ده، د کوم ځای نه دراوړې؟ خو د پښتنو خاوره د پښتون افغان ده، د افغانستان حصہ ده. نه دا کوم خلک په دې ځمکه باندې اوسي دا د هغو خاوره ده او هغه خپل مرزي سره د پاکستان په فدریشن کې شامل شوی دی. هغه کنه اوسي صبر ګوره هغه کنټراکټ ده. ګوره خلکو ترمنځ ګوره یاملټ ته څوک اوس راغله د پښتنه پنجابي نه ته پښتنه پنجابي فوجي نو کده فاټه خلک صبر ته پښتنه پنجابي جواب راکړه. ته پښتنه پنجابي ته پښتنه دا کومه سوال ده؟ ته پښتنه سوال ده. پښتنه ته پښتون یې؟ زه پښتون یم الحمدلله. ٹھیک شو. نو ته تاسو دې سره څه کار؟ زه پښتنه زم پښتنه زه سوال کوم. زه سوال کوم. زه پښتنه سوال جواب ورکړه. ته دې کې څه خبره ده؟ ته خو تاسو ماشومه لګي کفر خونه ده. تاسو د ذاتي سوال راځم دا سوال ده. پښتنو په جامه باندې څوک نه ګوره په دغه سوال کې کوم مشکل ده؟ په دې سوال کوم مشکل ده؟ پښتنه یې کنه پښتنه او څو ځل درته وایم. کومه پښتنه څوک په خاطر څوک زه په کوم څه منخیلم؟ زه بنګش یم. بنګش یې شاباس. خدا بنګش پښتانه افغانان دي پنجابیان دي؟ دا پښتانه دي او د پاکستان حصہ دي. افغانستان څه دا کنه هغه نه ګر ماته وای اخو د خاطر مزه اخو جغرافي خبر نه کوو، نسل خبره کوو. دا بنګش په قوم باندې پنجابیان جټان راناګان دي که پښتانه افغانان دي؟ څوک
دا بنګش پښتانه دي پښتانه افغانان دي کنه دي پښتانه دي پښتانه دا څه اخوا دي خو ټوپه ورځو په تاریخي لحاظ باندې پښتانه افغانان جنټیکلی افغانان دي کنه دي پښتانه دي پښتونخوا افغان پښتونخوا افغان ده پښتونخوا افغان ده پښتونخوا افغان ده پښتونخوا افغان ده صبر وکړه صبر زه دې مایک بندوم دا وړ صاحب تاسو هم د وزیرستان تاسو پښتانه افغانان یې که پښتانه پاکستانیان افغانان یې که نه یې بالکل یې زنده باد زنده باد صبر دا د کلي پښتونخوا بل نفر نه زه پوښتنه کوم لاړه ګیرې ولګو ګوره دا پښتنو خو چې دي د پښتنو 15,000 کاله کېږي د پاکستان 80 کاله کېږي دا 80 کاله افغاني که افغاني پښتون یې څکزی صاحب ته هم د کوزي پښتون د پښتون افغاني که نه زه افغان یم زما نیکه افغان و زما ور نیکه افغان و زه به افغان یم زما ټول مسیحا به افغانان و هغه به بسیاره وني بس ختمه شوه دا دی اوس نور دا موضوع زه نور پکتیاوال صاحب شیرزاد صاحب چې قرآن ورته کېدی والله که ورباندې ومنئ صبر وکړه انګار صاحب صبر وکړه نور دلته چاته سپارم ګوره خپلواک ولسمشر دی دا موضوع زه نور دوی ته سپارم ختمه شوه د دې موضوع نوره مسله نوره ختمه شوه هغه نوره لاړه ګیرې ولګو په دې افغانیت کې نو داوړ صاحب که تاسو کومه خبره کوئ هم مهرباني او که بل څوک خبره کوي دلته ولسکشر دی او ولسمشر او ولسمشر دواړه دي نو مهرباني وکړئ ولسکشر او ولسمشر ګوره دوه نفر راغلي دي فکر کوم یو عجیباري دی ولا چې غلط نشمه ولسمشر لا پکې څوک شو ولسمشر عجیباري ځان ورته ټینګ خام اول ټولو سلامونو ته سلام اچکزیب صاحب تم سلام د پښتون قوم لپاره همیش کوښښ کوي همیشه موږ لایفونه وینو موږ د موږ په زړه کې ځای لري ځکه چې زه د یو مبارز په حیث باندې پیژنم همیش د پښتون نسل لپاره مبارز شیرزاد یاره پرېږده یاره ټول خیله مبارز خبره دلته دا ده چې نور خو پاکستان ته دې حده خو پنجابیانو خو یې موږ ته مخکې کړي په پنجابیانو باندې موږ یخ نه شو بیا د دې ډېر مافي اوس یې موږ ته پښتنې د پنجابیو په چوکاټ کې ورته پښتو زده کړه دا مخکې چې تاسو دا سیاست راخستی زه ورته احترام لرم د یو ښځې په حیث ورته احترام لرم ځکه چې زما مور زما خور ښځې دي او زمونږ بیبي هوا ښځه ورته احترام لرم نو مهرباني وکړو موږ تا باندې نه لګېږو موږ صرف دغه ویل غواړو که د پنجاب که ته په پاکستان کې هم خوښه یې همالته خوشحاله اوسه مګر موږ تا ته هم ژوندون غواړو دغه کسان چې د سوشل میډیا په سطح راجګ شوي دي دا سوشل میډیا په سطح چې خلک راجګ شوي دي دا دردېدلي خلک دي دا یوازې نه د افغانستان په خوره کې یوازې نه چې په افغانستان خوره کې موږ امنیت غواړو موږ پوره نړۍ کې انسانیت غواړو موږ دې ته نه ګورو چې دا کم نژاد والا ده دا کم رنګ والا ده دا کم شي والا ده موږ د بسته نړۍ ته موږ دا پیغام ورکول غواړو چې انسانیت غوره کوي اول دا چې تاسې په دې نامه راغلي یاست چې دا خوره زما ده یا زه دلته اوسېږم زه پاکستان سره خوشحال یم ته چا حسابه کړې اول دا خوره د احمدشاه ابدالي ده احمدشاه ابدالي دا خوره تعینه کړې ده د احمدشاه ابدالي زامن به راجګېږي دا فیصله به کوي او ته پکې اوسېدلې دا معنا دا نه چې ته وایې چې زه په پاکستان سره خوشحاله یم تاسو په خوله باندې پیاز هم نه ماتئ هغې لپاره زما دا پیغام و پښتنو قسم په خدای ګوره دا ستار لالا وګوره ستار لالا مغه د سر کې ویښتان نشته زما هم سر کې ویښتان نشته دا ټول د پښتنو په راجګولو کې موږ له لاسه ورکړل ګوره پښتنو که تاسې نن د عارف وزیر په وینه باندې ننګ ونه کوو نو تاسو نه به بې غیرته بې وجدانه اصلي به موږ او تاسو د هیرا منډۍ زامن یو دوی نه که موږ د عارف وزیر په وینه باندې ننګ ونه کوو موږ نه به بې غیرته د هیرا منډۍ زامن په دنیا کې نه پیدا کیږي
خې په خلصو غږو واورې دا که څوک مني خبره که دا نه مني ته د هغې شهامت ته ګوره د عارف وزیر چې حتی لور ته یې وایي چې زمونږ کور لوی افغانستان ده ویډیو یې موجوده ده سر خلاص کوي عارف وزیر په دې نه ده مړ شوی چې انډیواله دا کم دهشتګرو د کم بمونه وړي نه کم بل شی وړي نه بل شی یو سړی چې خپلې بچی ته زنانه ته وښي چې زما کور لوی افغانستان ده او بچی وایي که چېرته زما پلار نه مي زه په دې نامه باندې به زندان ته حاضر یم نو موږ او تاسو به کله غیرت کوو یو سړی چې خپل زنانه ته وایي چې ته د افغانستان د لوی افغانستان په سطحه باندې لاړ شه زندان قبول که خپلې زنانه ته وایي په هغه باندې چې تاسې ننګه نه کوئ قسم مې د په خدای پښتنو په تاسې باندې پنجابیان ننګماران شرف لري قسم مې د په خدای ولا چې داسې به مې درنه زړه تور سي که نه چې سبا که بیا ما د پښتنو دا خو اورې که سبا ما بیا د پنجاب د زنده‌باد نارې د خولې نه ونه وتلې بیا ما په مخ لاړې توکم دا اوس وخت دی د انقلاب وخت ده د ده وینه داسې نه چې 15 ورځې رسې د المان لوڼي باندې ګرمم کړله نور مم پرېښودله پوه شوې همداسې نور شهیدان دا وړ صاحب چې شهید کړه راخوشې کېدل ته یې خطا کړ ولسکي صاحب وبخښه ډېر زیات ګورې اصلي موضوع څه وه دا ښځه دلته د کوزي پښتونخوا ډېر تکړه خلک دلته موږ سره په لایف کې موجود دي دا ډېر بکواس کوي په سوشل میډیا کې ډېر زیات او ما غوښتله قصدن چې دا دلته دې لایف ته راشي په قصدي شکل باندې ما غوښتله چې دا دې لایف ته راشي دلته د موږ په دې لایف کې ډېر زیات د کوزي پښتونخوا ډېر تکړه افغانان دلته راځي خپرونې ته تکړه افغانان دا اکثریت د کوزي پښتونخوا هغه درې قسمه خلک ورته وایي هغه د علیګړ والا نه دي ټول د علیګړ بچیان نه دي دلته پښتانه دي افغانان دي ګورې ما دلته داوړ صاحب نه پوښتنه وکړه وایي زه افغان یم ما دلته څکزي صاحب نه پوښتنه وکړه د ما د کاکا زوی نه دی کاکا زوی مې دی البته خو د ما خپلوان نه دی څکزی نه داوړ صاحب والله که ما پېژندلی تر اوسه پورې ولې د وزیرستان دی هغه نه ما پوښتنه وکړه هغه وایي زه افغان یم دا چې د خلکو ته معلومات وشي چې دغه ښځه یوه داسې ښځه ده چې فقط او فقط د پښتون قوم د تباهۍ او د بربادۍ په خاطر باندې خپرونې کوي د تا لایف او د بل لایف او د بل لایف ته ځي په هیڅ لایف کې دې صرف ګلخانان راغلي د ګلخان په خوله باندې د وزیرستان د پښتون وژنه روا بولي وبخښئ ډېر زیات په د ګلخان په خوله باندې د سوات وژنه روا بولي د ګلخان په خوله باندې د ما د کوټې د پښتنو خبره روا بولي د ګلخان په ژبه باندې د نورو پښتنو وژنه روا بولي او خپل ګلخانیزم ته وده ورکوي نو ما ځکه دا دلته قصدن راواخیسته او باید راخیستې به نور کیک اوټ شوه ډېره مننه کوم مهرباني وکړئ ګورئ زه شیرزاد صاحب تاسو په اجازه د ولسکشر ډېرې ښې خبرې وکړې ده الکوزي صاحب لیکن ګورئ موږ غږیږو احساساتي جذباتو کې راسو وینم ګرمه ده زنده‌باد مرده‌باد ای وزیره وبه دې ګټم دا وغه لیکن راځئ په حل باندې مو غږیږو اوس مثلا ولسکشر وویلي سي که ای پښتونه که دې نامردي وکړه که دې بېننګي وکړه زه به د پنجاب زنده‌باد ناره وږم لیکن د دغه ولسکشر نه راځي لږ په ادب پوښتنه وکړو چې موږ څنګه راننګ وکړو هغه د ننګ طریقه یې هم راوښیه څنګه د پښتون قوم کولی سي چې د دغه سړي باندې ننګ وکړي دغه باندې هم لږ وغږېږه مهرباني ښه ډېره مننه پښتون باید دا وکړي که نه کلار د ځان ورته هلته په ننګرهار کې اماده کړي کله چې منظور پښتون کله چې پي ټي ایم کله چې دا کسان امر وکړي همدغه شی د پیزي نور دې ته ضرورت نشته نور وخت دې ته نه ده راغلی خدای دې وبخي تر څو پورې به خدای بخښنه موږ غواړو په نامه باندې بیا چغې وایي چې ولا زه افغان یم چې دا یم عارف وزیر په چي باندې مړ شوی ما خو بغیر د یو مسلم یار نه چې موږ ورپسې دومره لګېدلو یو ټویټ وکړو بل خو هېچا ونه کړو چې د دې مرګ څنګه ده ولې چې دا څنګه افغانستان ته راغلی او د دې مرګ باندې من ګوره نوم خو دې نه پېژنم خو دا زه نوم مو تاسو څه شی لیکلی زه دا وایم چې موږ باید 2 ورځې نه چې 2 ورځې راشو دا وایو چې والا په غم دې در سره اخته یم
او چې په غم دې در سره اخته یم او چې په غم دې در سره بیا وروسته نور همداسې پرېږدو خپلې خبرې الکوزی صاحب دلته انتظار علام ناسته ګوره ټویټ ولسمشر وکړه 2-3 ټویټ یې وکړه لیکن آیا په دې ټویټ باندې د مرګونه ودرېدل آیا د ټویټ د پاکستان اقتصاد نور ډېر ضعیف کړ آیا د ټویټ یو لښکر جوړ کړ بخښنه غواړم ګوره جذبات نه پرېږ راوځو دماغ خپل نظر دا ده د ټول ناس کې تاسو د اختراع کوي سی هغه څوک سی په کندهار باندې حمله کوي یغه مرکز په ژوب کې ده یغه مرکز په کوچلاغ کې ده یغه مرکز په چمن کې ده هغه څوک سی په پکتیا باندې حمله کوي په خوست حمله کوي یغه مرکز په وانه کې ده په میرامشاه کې ده چاندي ټولې او هغه څوک سی وزیر شهید کړه ده هغه هم په وانه کې ګرځي هغه هم هلته د پراکسیان دي زه دا وایم چې موږ په یو وار باندې د دریو دښمنانو سره مخ یو یو طرف ته امریکا د خپل پلانونه را باندې مني بل طرف ته د پاکستان آرمي د هغه د موږ ځوانان را وزني بل طرف د پاکستان پراکسیان یا پټ خلک دي چې هغوی د مذهب په نوم باندې افغانان وزني اوس نو ټوپک یو ده سنګر درې دي یا داسې د موږ سره سنګر یو ده ټوپک هم یو ده دښمنان درې دي په داسې حالاتو کې موږ ته جذباتي پرېکړه کول پکار ده او که یوه هوښیاره پرېکړه کول پکار ده هیڅ خبره نشته کیبه نو خدای دې وبخي لارو بار یا افغان یې دهشتګرد یې سپیچي ور دی خبره دغه شی به کینو نو دا چغې به ستاسو عمر څو کاله ده محترمه دا تاسو چې خبرې کوو عمر مو څو کاله په 3 کالو کې تا څه کړي تا جذبات نه کار نه ده اخیسته مهرباني واضح کړه بخښنه غواړم ته خو 2 دقیقې ماته پرېږده ته 2 دقیقې ماته پرېږده تا ته ګوره ستا دا وایم چې زه په دغه کوزه پښتونخوا باندې دا ورونو ته دا وایو چې ته په د ژوب کې په کوچلاغ کې په واڼه کې په میرامشاه کې د دغو خلکو په مرکزو هجوم ورله د دغو خلکو په خلاف پاڅون وکړه دغه په مسجد کې چانده به ټولۍ اول د دغه کار وکړه دغه سي د تا خلک د تا په کلی کې ټریننګ کیمپ اخلاص کړی دا اول د دغه کار وکړه اول د دغه په خلاف قیام وکړه چې د پاکستان پراکسیان وځپل سي بیا تا ته یو سنگر پاتې کېږي چې هغه د پاکستان فوج ده اوس خو که د پاکستان په فوج په خلاف سلا واخلې د شاید پراکسي ولي د شاید هغه پټ عزازل ولي زه دا وایم چې بهترین لاره دغه ده چې د کوچلاغ خلک پښتانه دي کړي دي سګزی صاحب ته خو د چمن ښه پښتانه درانه پښتانه دي د چمن درانه پښتانه دي کړي دي دا د چمن خلک د راجک سي که رښتیا دا غم د کور ورکول غواړي ولې یوه متفقه سره نه کوي د چمن بلا مشره اجازه راکړه زه ما تا نه دا سوال وکړو تا په دې 2 کالو کې څه کړي دي دغه صبر نه تا تر اوسه څه کړي دي ما په 2 کالو کې ګوره 2 کاره کړي دي الکوزی صاحب 2 کار یو د ما په افغانستان کې په فرنٹ لاین باندې د ما بچیان او د ما ورونه او د تا ورونه جنګېږي غوږ ونیسه درګرد د ورځې 200 او 300 او 150 نفره د همدغه پنجابیانو د غلامانو په جګړه کې مخامخ شهیدان کېږي زه لګیا یم د یو افغان په حیث باندې زه هغه ته اویرنس هغه کوم چې ګل خان دی هغه کوم چې دماغ ختم دی دغسې برین واش شوي دي زه مجبور مکلف یم چې هغه راویښ کړم ورته ووایم چې د تا د ملي منافعو مدافعین دغه ځواکونه دي دغه افغانستان دی دا لوی افغانستان دی نو په دې کې ته څه فکر کوې چې موږ په جنګ کې نه یو موږ اوس الریډي په جنګ کې یو وروره چې جنګ کې خو ستا جنګ وکوه ما خو تا ته پرون ګوره زما خپرونې که زه خبرې احساساتي کوم زه منم چې زما خبرې احساساتي دي اما زه احساساتو نه داسې کار اخلم چې په جای باندې اوس ګوره زه تا ته دا وایم مخکې مې ویلې بیا یې وایم په پښتونخوا کې به څومره کسان مړه شوي او څومره به بندیانې د دې پاکستان په بغاوت کې او د دې آرمي په نوم منلو کې به څومره بغاوت کې پراته به یې په زندانونو کې به په زرهاو پراته دي او انډیواله 50 زره 15 زره د ایوازې 15 زره سربازان د ایوازې د پاکستان په جګړه کې داخل افغانستان کې له لاسه ورکړي تا باندې بل څوک نه دي راغلي تا باندې پنجاب په افغانستان کې حکومت کو 15 زره سربازان تا له لاسه ورکړي مهرباني اوس ګوره بنګال نه من بهتر یو بنګال څومره وخت کېږي بنګال څومره وخت کېږي بغاوت وکړو د پاکستان په وړاندې باندې څنګه یې ازادي واخیستله بغاوت سره کوي نو خو بغاوت هم دغه ته وایي چې بغاوت ګورې شیرزاد چیشته بغاوت لارو بر یو افغان یه جو دهشتګرد یې سپیچي بردي او تا به هلته درګرده وژني
ته ماته دا وایې د تا دا صلحامیزه کې ته چې دا صلحامیزه وایې چې والا زه دینه لاس واخلم او چې دینه کار واخلم چې دینه ته به عارف ژوندی کې دي خلکو ته ته به یې مورکۍ تعریف د کوم ځای نه راولي څه اوسې زه ته باید ورسره یو ځای مړه سو هغه باید مړه کړو یو ځای باید ورسره مړه شو فریده مړ څه مه کنه چې زه مړ کېږم خو هغه مړ کومه کنه اوس خو مې هغه مړ کېږي زه ورته ګورم کنه روزانه مړ کوې کنه دا د ورځې 250 او شپېته نفر طالبان چې وژني دا څوک دي دا تا خپل ګوره طالب چې دی وژني ګوره دا ستا ته خپل افغانان وژني تا تر اوسه پنجابی نه ده وژلی دا نو چې په خپله ماته د ما ملک ورانه زه مجبور یم چې اول تا ووژنمه ته د هغه لاسپوسي سره په هغه کې لاسپوسه یې مه وژنه خپل سړي پسې لاړ شه ما زه والا کوزه صاحب به غوږ ونیسو د ځان لاله بوغېږي موږ به غوږ ونیسو سلامونه احترامات ټولو ملګرو ته اچکزی صاحب ته سکیفیل صاحب ته ولسکشر الیکوزي صاحب ته دور صاحب ته د نورو ملګرو ته ټولو ته شهزاد صاحب ته سلامونه بعد د سلام نه با زه دغه خبره وکم چې تر یوه حده پورې د الیکوزي صاحب سره زما یو تور تللی دی یو سره موافق یم څوک په خفه کېږی ما په دې نه تاسو زموږ نه څه غواړئ موږ نه افغانیت غواړئ افغانیت موږ په کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ثابت کړو د هره ورځ زموږ لشونه هلته غورځي د هره ورځ زموږ لشونه هلته مسحه کېږي زموږ کورونه بمبار شول زموږ جوماتونه بمبار شول زموږ د میرامشاه او د میرعلي ښارونه بالکل د خاورو سره خاورې شول زموږ یوازینی ګناه چې د افغانیت دی نه تورستان یو نه دهشتګرد یو نه د ملک ته د تورستانو اډېره وړې دي نه دلته زموږ د وزیرستان نه بغیر د افغانستان نه په بل ملک حمله شوې ده دا منم چې د وزیرستان نه به حملې تجهیزېدې تمویلېدې په افغانستان به حملې کولې خو هغه د وزیرستانیانو یا د قبایلو کار نه و هغه هلته د هغې چا کار و چې اوس موږ وژني هغې به دا خلک راوستل دلته پرون هم موږ تاسو ته افغانیت ثابت کړو چې د افغانستان زنده‌باد او د پاکستان مرده‌باد چغه مو واله اما تاسو د خوا نه موږ ته یو ټویټ هم رانغلو چې زموږ هغه نظامي خو پرېږده چې سیاسي تاسو سیاسي زموږ هغه وکئ د ملاتړ وکئ د حکومت په سطحه تاسو زموږ سیاسي ملاتړ هم تر اوسه نه دی کړی او اصله اچریکي جنگ اسپورټ کول هغه بیله خبره ده نو 1 میلیون خوا و شا وزیرستان یا فاټه ده پښتو کې یو متل دی وایي آس چې څومره ورځي هغه د زین د مګوي په سر ورځي موږ سره چې تاسو لاس یو نه کوئ موږ د اس آی د ستوني لاندې د لر او بر افغانستان چغه وایو افغانیت ورته ثابت کوو اما تاسو په کابل کې ناست یې تاسو چارواکي په کابل کې ناست یې ډاریږي وایي کرسۍ مې لاړه نشي ډالر مې خطا نشي د اشرف غني ته موږ ولې خوشحالو د اشرف غني ته موږ ولې موږ محسن دوړه اشرف غني ته وایي چې زم افغان یم اشرف غني م افغان دی په ما او اشرف غني کې هېڅ فرق نشته په پنجاب باندې زلزله راوسته نن همغه سزا ده چې ما ته راکول کېږي د کوزې پښتونخوا خلکو جنګ کوئ بالکل تاسو موږ سپورټ کوي موږ یې کوو څه غواړئ زه خبره کوم بخښنه غواړم غوږ ونیسم ستاسو غیرت ته د پښتونخوا خیرت ته د سلامي پی ټي ایم ته د سلامي په واقعیت زه د افغان په حیث باندې خبره تاسو ډېر وغږېدئ ما خبره واورئ ما خبره واورئ د عارف وزیر په کابل کې تاسو هغه ویډیو ول دا تقریر هم ولیدو چې ګوډ طالبان هلته راغلي وو موږ ورپسې ورغلو تپوس هم ورنه وکړو چې و خلکو تاسو دلته څه غواړئ دوی وایي چې د دې ځای نه موږ حملې تجهیزوو په افغانستان باندې حملې کوو د ملک میرزالام په قیادت کې وایي موږ ټول قوم احمدزی قوم پسې ووتو پیرابدال شو داسې مو ورړه کړل داسې چې هغه منطقه هم ته خالي کړه د هغې سزا موږ ته راکول کېږي عارف وزیر هم پرون د لاسه ورکړو تاسو زموږ د غیرت دپاره د افغانیت دپاره تاسو یو چغه مو چته نه کړه په حکومتي سطحه یو ټویټ هم ونه کړو ولې د دې دپاره چې تاسو نه هغه بل بدار خفه نه شي ولې چې هغه د اس آی پلار دی بیا یو ټویټ خو وکئ پاکستان پنجاب راځي د کشمیر په سر باندې
انتظار لاله فلسطین په سر باندې ټریډ کوي غواړي ته چا نه غیرت غواړي ته دغه بېغیرتو نه غیرت غواړي چې د پاکستان نه پټ سوي دي یو خبره نه پورته کوي وایي الکوزه احساسات کېږي زه د افغان په حیث باندې په ځان باندې نالت وایم چې تا سره لاس نشم یو کولی ته هغه شخص یې چې د پاکستان د احصایې په وړاندې باندې هیڅ چا غږ نسو پورته کولی سبا ته به راځئ په تیاره به تاسو پښتونخوا غواړئ په تیاره به افغانستان غواړئ نه ځان پکې خوږوي نه کرسي پکې د لاسه ورکوي نه ما سره لاس یو کوي دا به راځي چې لوی افغانستان دی ورونه یو څنګه ورونه یو په دوی باندې ګټې دا د چوکۍ ټیکهدارانو دا وږو باندې ته وطن ګټې دوی پخوا نه چوکۍ ګټلي دي دوی ستا نه ګټي تی خرڅ کړی مې تی وهلی مې تی ټکولی مې په دې خلکو ځان مه ګټه دا خلک د ګټې خپل ځان کې چی پیدا کړي دا افغانان ځان نشي موږ په لومړی کې لکه شهزاد صاحب خوښ کوم ګوره موږ په لومړنۍ لیکه کې بس ته نو تاسو لږ بس کې تاسو لږ بس انتظار لاله او ور ما خلک انتظار لاله تاسو وګونی سي انتظار لاله تاسو وګونی سي مګه صدا پښتون قوم سي تباہیو بربادیو احساساتو برباد کړیو جذباتو برباد کړیو انتظار لاله د تا ډیر جایز سوال ده ډیر په ځای باندې انتقاد ده لیکن سوال دا پیدا کیږي چې د ما ممبر هایجک ده په ممبر کې ملا سیناسته هغه د افغان عسكر وزل څنګه پاکستان تربیه کوي او دغه مرکز په میرامشاه کې ده او د تاسو ډوډۍ خوري د چمن کې ډوډۍ خوري په جوب کې ډوډۍ خوري په کوچلاخ کې ډوډۍ خوري ته ورته ځای ورکوي ته 80,000 کسان دي شهیدان سول 4,500 کسان دي ورک دي مشخ شو د لاسونه دي ته خو ورته ونه درېدلې تا خو دې جی ورک نه کړه لیکن دومره دې ونه کړو چې دې ته ووایي چې دغه جی ورک سه ولې افغانستان ته ورځي دا په کوم جی باندې کافر ده لیکن موږ څه وایو مجبوریتونه به وي دا د قیمت پرې د زبر اعظم ګوري دلته څو مشکلتونه دي زه تاسو ته وایم چې راځي لږ بیا بخښنه غواړم دغه الکوز ته ورته لیک باندې سید ته جېډر سره د افغانستان وزیر دفاع سره سره بند ورته سید خواهش کوم خبره دا شایده زه دومره وایم چې دا جنگ اقتصادي جنگ ده په دې جنگ کې پنجاب ډبل سټینډرډ بلکې درې اړخیزه جنگ کوي دمغه یو د مسجد منبر د پلاس کې ده دمغه د چمن چاندي د خپل چاندا افغانان وزني دمغه دلته مشکلات په دغه کې دي چې مغه د جنگ تشخیص نس کولای ګوري دغه انتظار لاله تزوم ته د شمالي وزیرستان د شمالي وزیرستان کې سیتاب د جمعات کې چاندا ټولیږي او افغانستان جهاد را لګل کیږي کته دیغه مخاوني سي د تا د مرګ مخم ول کیږي کته دی چمن دی جمعات چاندا ما مخه نه نیوي اسکه خیر صاحب چې ما مخه نه نیوي زب وجل کې دا مشر د خبرې کې دا مشر د خبرې کې دا تا ولې وجل کې کوم کومه د خبرې مخه نیولې مشر قربان مشر مصغه وختونه نه دي چې تخرب وبله ما مشر ترى كم ورشي يقول مشر قربان مشر مصغه وختونه نه دي چې تخلق په دې خبره باندې وبله بقواس د خرزاوي چې چټي لګي دماغ دي خراب دي مړه پرې دې استکه تاسو ډیر څنګه صبر وکړئ انتظار نه تاسو درو تاسو خلاف خبره کوي صبر وکړه ته د یو چاندي ولا د جمعه نه نشسته خدای قرآن ورته شرمولې د سر رډستر کې ورته نیولې نه چاندي والا چې څنګه ګټل تی چیرته ګټل ولې نه راځي جرأت کړي و ته ته ما ته غیرت تو خیا تا خو په لوی لاس باندې خرڅ کړم پښتونخوا د انګلیس په لاس کې ورکړه ته خو د خپل ځان وساته کنه صبر څنګه حقیقت باندې سوځي نه ستړي نه راځي په حقیقت باندې ولې سوځي دا په دې ته چیرته ولې دتا ګور پتر نه لته دا ټول عمر په چوکۍ خلکو وژل دتا مشران خلکو په چوکۍ وژل دي په حکم د پښتونخوا لاسو شاه شجاع سره د پښتونخوا لاسو امیر عبدالرحمن خان سره د پښتونخوا لاسو په سراتی شکل دی او افغاني سره د پښتونخوا لاسو مغول او دا مسکین خلک یې پریدي ګور شیرزاد صاحب یې پریدي دغه خلک یا پریدي چې موږ د پاکستان مضبوط نظام وساتي او یا ور سره غیرت وکړو یا ور سره غیرت وکړو پریدي ګور یا پریدا یا دا خلک پریدي یا دا خلک پریدي چې د پاکستان مربوط سي خلاصي خبره یا ور سره غیرت کوي په دې باندې نه کیږي چې جنگ د اقتصادي ده چې جنگ د پلاني ده چې جنگ د اورو جان جنگ ده تا وژني ته چی لري تا ورته د سولې پروسه خلاصه کړي تا وژني د تا په لاس کې چې ناټو در سره ده ناټو در سره ده دنیا در سره ده تا هیڅ اسناد وړاندې نه کړي دي په وړاندې باندې ولسمشر
الکوزی صاحب یو دا کا صبر وکړي یو ما ټول مې بند کړ هیله کوم زه ټول خطا کوم دلته ساکي خیر صاحب خبره کوي ګوره زه خبره دغه د احساسات د قدر وړ دي لیکن په احساساتو فیصله نه کیږي وروره موږ دغه جنگ په احساساتو بدلای د همیشه په احساساتو بدلای ته د خپل دی وی ورځ د فوز د اخراجاتو نه خبرې ته ماته وس دلته سره حواده خاطر مخ وروه ته په خپل بخو ولاړې ته په خپل بخو نه ولاړ دی وی ورځ د اخراجاتو د فوز د اخراجاتو نه خبر ته پالیسی میکینګ نشې کولای ته خبره ته وګورې ته یو طالب نشې کنه کولای ته طالب وړاندې ځان مسلمان نه ثابتولای ټول تم ځان مسلمان نه ثابتولای تا چې منبر قبضه کړای دا منبر هغه نفر سناسته په دغه وزیرستان کې ناسته هغه نفر سناسته په دغه کوټه کې ناسته هغه نفر سناسته په دغه ورغزو کې ناسته هغه نفر سناسته په دغه چمن کې ناسته ګوري د مسلې حل ته لیک متوجه سي خدای ته وګوري دا غم په ټول پښتون باندې ده نه په لرد نه په برده بلکې په ټولو باندې ده په دغه امتر تر اباسینه ل چترال تر بورانه دا غم په دې خاور باندې او د دې وجه څه ده زه در وخم د دې وجه دغه ده د دې وجه دغه ده الکوزه خیر ده تا جذبات باندې کنټرول کوي دغه وجه دغه ده چې دماغ په زیر مو دغه خېټه چولې ده دلته د مذهب بازار ګرم کړی ده دلته د چکزای صاحب دلته ناس د چکزای صاحب تو ورته تا د چمر ولسونه سره جمع سي او په متفقه تور باندې ورته وایي چې په افغانستان لپاره څوک چنده جمع کوي دغه کور ته ور واچوي دغه جمعه ته ور واچوي دغه دفتر ته ور واچوي ال چکزای صاحب تو وایي بیا به څوک چنده جمع کوي تو خدای بیا به څوک چنده جمع کوي نه بالکل باندې کې جمع خو ټول ملامت موږ که په ګوره اچکزای صاحب اتلس جنازې د میرزا علم خان له کوره ډک سوي دي که دغه ګټ پاتسون دی وکی او ورته وایي چې وروره د ما په جې کې ته دلته پراکسیان راولې پټ کړي دي دلته د چچنیا راوستله دلته د ازبک راوستل دلته د دنیا خلک راوستل القاعده راوستل د ما وړي د په خړلې پښتني د په واده کړي پښتني د ورکړي عربانو پرې خوولې دلته د خپل ګټ په باندې بکې دا غول د دربند کا مشره دا خلک دا مشره قربان دي شم دا خلک مستقل نه دي توالتی نه دا سوال کې دا خلک مستقل نه دي دا پښتونخوا خلک چې دا مستقل نه دي قربان ورجان دا خلک مستقل نه دي خو دغه د عارف د راجو شو عارف درته وجه دا خلک مستقل نه دي دا ملامت نه دي قربان نو چې په پنځو سیمه کې نشي مستقل کېدای یو خبر خبر کوم زم زه یو خبرې ته اجازه راکړه زه زم اخره خبر کوم ستا صرف افغان مبارز دی چې په کاناډا او امریکا په دې ځونو کې پراته ده یو ورځ طالب پسې خبرې کوي یو ورځ پسې بل ورځ راځي دلته ګونډو باندې کیږي او ورته وایي چې والا دا کوم ته په دې مسلمانانو باندې چاندي بندې ولې نور وژنې دا مستقل نه دي دا بیچارهګان مستقل نه دي دوی ته په هر رنګ دا خلک وژل کیږي دلته اوس موږ ته پکار ده چې موږ د خلکو سره لاس یو کو که یوې نه کو که د دوی غم باندې غم لاس یو نه کو خدای دې راجیک شي شیرزاد صاحب زه درته وایم خلک راجیک شوي دي د پاکستان د حصې لاندې درته نارې وهي تا 2 کالو کې تر اوسه اورېدلي و چې دهشتګرد یې خو لکې درته راجیک شوي دي درته نارې وهي نور نو څه خو اشرف غني دي چېرته اقتصاد مې خرابېږي یو ټیټ لا نه شي کولی تاسو په حقیقت نه غږیږئ په دې باندې سولې پروسه ورته خلاصه کړئ طالبان راولئ خوشي کړئ خلک مړه کړئ او 15 ورځې کېږي خدای مو وبخښه الکوزی په حق یې الکوزیه په حق یې شیرزاد صاحب زه ولاړم تاسو په وخت یو راکړه ما ته اجازه راکړئ څو خبرې کوم نه زه ساکي خیر صاحب خبره کوي دا خلک ما ته شیرزاد صاحب اخري مکالمه کوي زم در نظم ما ته اخري مکالمه صحیح شو زه په مخه د خاص انتظار لاله وکه خبره ښه هغه ساکي خیر صاحب وایي چې دا خلک ډیر پاتې موږ خبرې کوو ګورئ موږ تاسو په لایفونو کې همدغه چغې وایو چې محکوم افغانستان د کوزې پښتونخوا خلک محکوم دي چې یو سړی محکوم وي مثلا محکوم چاته ویل کېږي غلام ته ویل کېږي غلام په هغه ځای کې څنګه کولی شي الکوزي صاحب اوس تاسو ته مثال هم درکړو چې یو افغان مبارز راپاڅي په کاناډا کې د طالبانو خلاف یو لایف وکړي سبا ته بخښنه وغواړي البته هغې ته به تهدید وي نو دغه خلک د اس آی د ستونې لاندې تا ته د پاکستان مردباد افغانستان زنده‌باد چغې وایي
بس ته همدومره توقع د دغه خلکو نه بس ته د څه نه اضافه توقع زمونږ په افغان دولت باندې راځي یو سیاسي ملاتړ خو یو ما واورید انتظار لاله خبرې خلاص شوې انتظار لاله چوکۍ بیا خطر کیږي دا ډېر ښه غږی چوکۍ خطر کیږي یا ملک الکوز صاحب ګوري د یو خبره وکړه زه دغه انتظار لاله ته 2 دقیقې وایم انتظار لاله انتظار صاحب د کوزي پښتونخوا د تا دغه اورګزای د کوزي پښتونخوا د کدي پنجاب ده دلته د څومره ګر کېږي ټول اورګزای ده دلته د څومره ګر کېږي د چمن چکزای ده دلته جنازې زی ټول کوچلاخ ته زی دلته جنازې زی ټول وانه ته زی دلته جنازې زی ټول اورګزو ته ورزي دلته د جنازې ټول باجوړ ته زی دلته د جنازې ګوره ماته وګورئ سې لګي علمي بحث کوي خدای قرآن زوري تا خو زور بلاکم دغه ګوره پښتون باندې وزني الکوزای ته پښتون په دغه دا چکزای صاحب شاهد الکوزای واخلا شیرزاد صاحب الکوزای ولې لري کوي نه بذات زما د ولې هغه ته روزه ده ته روزه زه خالد دومره وایم چې پښتون په پښتون وزن دا خلک نور څه نه کولای پاتون نه کولای و وروره د خپل زوی خو جنگ ته مره لېږه ما ورکو ته د پاکستان په خلاف باندې غږ نه جګولای اے د کوچلاغ ملا اے د وانه ملا اے د اورګزو ملا د خپل زوی خو جنگ ته مره لېږه وسړی د خپل روټس د ایتاب کلی کې راغی صلاح مو ورکوه وسړی دغه افغان طالب ته خوشانده مو ورکوه وسړی د خو کور کې مپټوه وسړی دغه ته ټریننګ کې موازله کوه ته دومره نه ساکي خیل صاحب دغه مرګري بلند خبرې وکي ورسته تور باندې خبرې وکړه دا د موږ جذباتيان نورونه دي دلته به یو څه خبرې وکي او بیا هغه ورسته تکینه خبره خبرې وکړه چې تام خطا کوم دلته مرګري لاندې ډیر زیات ما ولې خطا کوي نه دلته بیرته په سټوډیو کې ګرځي راپورته کوم تاسو مشر پرېږدم خبرې ګورئ الله دې جنتونه ورکړي شهید محترم ببر کارمل دا زموږ خلکو ته ویلي او دا بچیان راولي چې زه کوس موسته واستوم خلا ته واستوم ډاکټران یې کوم انجینران یې کوم پیلوټان یې کوم خانه مو دی ول نه ول موږ نه درځو کافران کیږو وروره ستا خو سر خلاص ول د افغانستان بیچاره سره چې سره دي کوم وخت مضبوطه قوت سره وو ښه قدرت سره وو حق سره وو ته نه راکلې دا خو ما مې په چمن کې جنازه ولیدله چې دومره غټه جنازه وسوله چې په دغه کې د وزیرستان دومره جنازه په چمن کې وسوه د خلکو سر خلاص شو ما د مرګل څخه پوښتنه وکړه ما دا چیرې ولا ګوره زه به دې افتخار نه کوم ما ته وایي ساده ورور د کور باندې ولا وروره موږ په دې فخر خو چې اوس پښتنو سر خلاص د الله فضل دی شکر دی چې اوس یې سر خلاص شو نا وخت سو سر خو اخلاص بس دا خبره نوره ختمه ده وروره ولې یو سره خبره کوي ولې څه اوس ما ښه تکا مننه سلامونه وړاندې کوم ما ته کله غوښرا خبره ده شهزاد صاحب مننه ته د خپل خبرې وکړه بیا به ساکي خیر صاحب خبرې وکړي مهرباني قربان دي شم ټولو ملګرو ته د سټوډیو مشرانو ته چګزي صاحب ته ساکي خیر صاحب ته افسر احمدزي صاحب ته بصیر ورته ټولو ته سلامونه ټول اوریدونکو ته هم چنه الله دې وکړي ټول روغ جوړ اوسئ واقعیت چې تاسو ټولو احساسات د ستایلو وړ دي خبره دا د شیرزاد صاحب چې ما 15 ورځې وړاندې هم په خپل نظام باندې نیوکه وکړله ما نیوکه په اشرف غني باندې او اوس هم کوم سبا هم کوم بیا هم کوم طالب د ما د لر اوبر د افغان ولس دشمن دی طالب مستقیم د اسای بچی دی ولې د مونږ دولت دا خلک راونیسي بیرته ازادیږي دا د یو سوال دویم سوال ایمون په نظام کې اورورا لوړپوري چارواکي ټول د اسای غلامان دي ګلمرجان د اسای سړی دی سیاب د اسای سړی دی ربانی زوی د اسای سړی دی دغه سي نور پارلمان کې د پاکستان د اسای جنټان ناس دي مونږ چیرې د الکوزي صاحب خبرې دی وان د آزاد د ستایلو وړ وی حق خبره وکړه د انتظار لاله خبرې د ستایلو وړ دی بالکل ښه خبره وکړه دوی محکوم دي پښتونخوا خلک محکوم دي محکوم شیرزاد صاحب والله په بل مې د قسم وی چې ترڅو د افغانستان نه ولسونه را پانسي د دې طالب په وړاندې قیامونه کې دغه چارواکي د پاکستان د ایران جنټان ختم نه کی تر هغه پورې موږ تاسو په کو نشو درېدای بل خبره تا نه پرېږدي چې ته قیام وکړې تا نه پرېږدي چې ته راپاڅې وژنې دي ختموي دي ګوره
کله چې مشال ټکر صاحب اعلان وکړلو 2019 کال کې اندی اشرف غنی اندی نظام د ماوتا نظام چې زو تا ورته نظام وای زو تا ملاتړ کو ماوتا د دې نظام د لپاره شیرزاد صاحب د شپه کال چې وی ملاتړ کو طالب سره جنگ کو ګلبدین سره جنگ یو لندغر سره په جنگ یو ایسای سره په جنگ یو د نورو د جاسوسانو سره په جنگ یو د خپل نظام دفاع کو دغه نظام اندی مشال ټکر صاحب مخه وننی ولا په خوا خو واوره د محکوم افغانستان پښتانو ولسونو ذهنونه بند وو دا زمانم چې په کوټه کې شورا موجوده ده دا د حقیقت خبره ده او دا زم نیوکه کوم په اگزي صاحب باندې مشر محمود خان باندې په ولې د دې کوټې مخنیوي ته نشي کولای ته خو د کام لیډر یې ولې تای مخه وننې ولا ولې ته دغه خلکو باندې عمله نه کوي ولې د کوټې شورا برید لاندې نه رانیسي دا ایمان نیوکه ده په اگزي صاحب باندې دا د پښتونخوا لیډر ده بل خبره اوس په خلکو کې بدلون راغلی دی شیرزاد صاحب موږ تاسو باید پخوانۍ خبرې تکرار نه کوو ټول ګلخانان نه دي پښتونخوا خلک په سلو کې 10% ګلخان پاتې دی نو دلته 80% 80% پښتون کوي دی لرو بر یو شوي دی وروره اوس دلته یو درسته ضرورت دی وروره چې په ټوپک مونږ ازادي و نخلو په سوالو په زاریو نه کیږي ولې د افغانستان حکومت هندوستان سره اړیکه نه نیسي چې یا خواته هندوستان پر راشي دی غاړې نه بلوچ پر راشي دی ځای نه وزیرستان پر راشي دی ځای نه زه ولسي نظامي په ورشم څلورو ساعتو کې نیسم ما ته کوم مشکل نه لري وروره زه ته آماده یم ما موقع دی د آزاد افغانستان موقع ده ولې د ما دولت چپ ده ولې د ما دولت هند سره خبرې نه کوي ولې ما دولت ټویټ نه کوي ولې ما دولت په مستقیم ډول باندې مرستې نه رسوي هندوستان هغه ته وزیرستان خلکو ته ولې د ما دولت بلوچو ته مرسته ونه رسوي ولې د ما دولت د نړیوالو ته ښکاره کوي نه ولې نړیوالو باندې فشار نه اچوي چې دا پاکستان ایسای ماته دهشتګر رالیږي ما دولت چوپ ده ما دولت نه نیوکه ده ما دولت کې خاینان ناز دي ما دولت کې پردي جنټان ناز دي ما دولت خپل ځان ولسمشر لوړې مراسم ول منزل ولس رای ورکړل ځان ولسمشر نشي ثابتولای ګلمرجان یو څنګه نه رانیولای ده ولا کرانوي معنی چې 50% حق رانه کې دولت ګرم ته شیرزاد صاحب دا اوس په خوانه پښتونخوا نه دی چې تاسو فکر ورته کولو او په میلیونه خلک نه ګوري د پی ټی ایم په جلسو کې په کراچۍ کې په میلیون درته راپځيږي په خبر کې راپځيږي په کوټه کې راپځيږي په وزیرستان کې راپځيږي دا خو زټو کې خبرې نه دي دا حقیقت دی وروره چې ولس راويښ شوی دی کلر دی او کبر د ټول په یو شوی دي دا خو یو 100% ګلخانان دی وروره علي وزیر خبره چې څنګه پنجابي مردار هم په خدای دغه سیبوتام سمندر تور سره اچو اوس وخت دی د انقلاب د شیرزاد صاحب خبرو کې لږ بدلون راواله خدای ته وګورئ دولت ګرم ده پلار ګرم ده د اشرف غنی پلار ګرم ده زه ورته وایم چې طالب ما وجنه تی آزادوي په کوم صورت آزادوي خو جوړه کولسی غونډه جوړه کا لوی جرګه والا پوه ولس نه په واخله فیصله واخله چې دا خلک ذات کم کا آزاد نه کم ته په د خځې په پرتوک کې ونی سي او د په چادرای کې ونی سي به تور واسکټ ور واغوندې پوه شي آزاد کې ولې آزادوي زه تا نه دا سوال کوم شیرزاد صاحب سکه خیل نه سوال کوم چې دی وایي چې موږ دومره مصرف د جګړې کایته مصرف وای نو تی ولې آزادوي څه ډېر په مشکل ورنيسي ها له کوزه زازه ساکي خیل صاحب ته به خور کو هغه به خبرې وکي خطا متخصص سي ساکي خیل صاحب ته وایي مې صاحب تاسو مستلم سي دا بل ورته راغلاس پم ګوري خبره ده شاید ده سي شیربانو کوم ځکه د شیربانو پر امو څوک دا وایي توهین کې ماته نه مالېږي ولا تاسو یو ثبوت د سره وخیاستي شیرزاد صاحب تاسو یو ثبوت د سره وخی د افغانستان وزیر خارجه په ملل متحد کې دا نه ویلي پاکستان طالبانو ته پټن جوړ نه ورکړي یو جره وخیاس افغانستان نه انکار نه کړ یو خبر تاسو یو جره وخیاستي چې ولسمشر د نه ویلي سي جنگ د کل د کرکر اخونه مبن تحمل دا پردای جنگ ده دا جنگ د افغانانو ترمنځ نه ده تاسو راوخیاستي ګوري ستونزې ستا نظام کې ستونزې ولې نستا انتقاد دی یو نظام د سمون لپاره بهترینه لار ده لیکن له انتقاد نه مخکې انتقاد کوونکی باید په علمي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ او په جغرافیه باندې باید پوه وي زه دا انتقاد کوم آیا د اقتصادي لحاظ باندې دغه ساید افیکټ لري دغه سیاسي لحاظ باندې دغه ساید افیکټ دي او جغرافیه کې حقایق دغه د انتقاد کوم زه دغه ته وایم دغه وطندوز ځاځي ورته د ډیر وطن مین انسان ده په مجموع کې ځاځيان ډیر وطن مین خلک دی وګوري دی یوازې د خپل سرحد نه دوی دفاع کوي هلته فوج هم نه دوی دفاع کوي لیکن زه سوال کوم دغه د ټول نه یو پوښتنه کوم چې پاکستان په نړیواله سطح باندې ټول نړیوال ورته وایي امریکا ورته وایي ست دغه
انفلټریشن بند کړه دغه کسان مه ورلېږه پاکستان یې نه مني لیکن د پښتون په کور غم ده دغه اچکزی صاحب خو منلی شي که نه دغه اچکزی صاحب ولې د کسانو ته نه وایي چې دا مه ورځئ دغه شر مه جوړوئ دغه د اورکزیو ایجنسي وال خو ورته ویل زه ګوره خبرې تکراري نه کوم لیکن خبره په دغه جي کې ده تر څو ګوره دښمن دوه دي ټوپک یو ده دښمن دوه دي ټوپک یو ده یو د پاکستان براله فوج ده چې هغه په سرحد باندې ولاړ ده دوم هغه د ما ویتا ورور ده چې هغه یې غولولی ده هغه د پاکستان د فوج شاته ولاړ ده ما باندې حمله کوي پاکستان وایي ما نه ده کړې ده ترهګر ده لیکن پیسې پاکستان ورکوي اوس زه د میرزا علي خان کورنۍ وایي چې دا سړی تا پټ کړی ده دا سړی یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے ور دی ګوره شعار ته وګوره لیکن ته دغه شعار لږ عملي که دا داسې عملي که چې زه خپلواکي نه سم اخیستلی دا ځان ته خبره ده ته خو په دغو باندې هجوم وروړه ته خو د دوی په دغه مرکزو باندې هجوم وروړه ته خو د دوی دغه مراکز ور وسوځه زه د ما لپاره یې مه سوځه د خپل ځان لپاره یې وسوځه ما مه بچ کوه د ما خو عسکر ته ور واچوي تاسې ولیدل 25 عسکرو ته یې ور واچوو د هغه مرګ ته بیا اسلام کې جواز پیدا کوي د ما د جومات ملا یې هایجیک کړی ده هغه په چمن کې ناست ده هغه په واڼه کې ناست ده هغه په کوټه کې ناست ده هغه په کوچلاخ کې ناست ده هغه په باجوړ کې ناست ده هغه پښتون د حدیث ورته وایي قرآن ورته وایي د ما پښتون ملا یې هایجیک کړی ده زه دوی ته وایم موږ خو په دفاع کې ورسره یو د وطن نه دفاع کوو زه دغه پی ټي ایم ته وایم دغو ملګرو ته وایم چې تاسو د خپل ځان د بقا په خاطر باندې په دغو خلکو باندې هجوم ونه وروئ ولې دغوی مراکز نه ختموئ ولې دغو خلکو مراکز نه ورنه ورچوي شهزاد صاحب دا سوال بې ځایه ده ته دومره نشې کولی چې خلک ما پرېږده زه به ځان وګټم ته ولې نشې کولی تا په اورکزیو کې به جومات مخې ته چانده ناست د اشرف غني بندولی شي ټریټري د پاکستان د آئین د پاکستان مني هلته آئین د پاکستان مني دلته سراج د افغانستان آئین ته غیر اسلامي آئین وایي ګوره په جذباتو باندې چې نه کېږي تاسې وګورئ د مګه او د دا خبره دې سمه ده سکي خیل صاحب دا خبره دې بالکل سمه ده ګوره خبره په دې کې دا ګوري تاسو خو لیک ساړه وخوري موږ 40 کاله جنگ تیر کړی په دې 40 کاله کې حکمتیار د خاورې دښمن ده رباني دښمن ملای دښمن ده طالب دښمن ده داعش دښمن ده دلته لنډغر دښمن ده دلته په پارلیمنت کې زورواکان دښمنان دي د خاورې ښه په دې صورتحال کې یو غني څه وکړي د ملي اردو یو عسکر له چا سره جنګ وکړي د ملي پولیس عسکر له چا سره ته درته وکړم د ملي اردو د عسکر جنازه تر د 15 کاله مخکې د ملي اردو عسکر جنازه نه کوي او هغه سړی به ناست و د اچکزي صاحب کلي کې دغه د اچکزي صاحب ناست مخامخ دغه ته خدای ته خزادوي کنه زه سکه خیل صاحب سوال کې تا نه سوال کوم چې ته وایي چې دا دشمن د ماته راځي پاکستان ایسای سپورټ کوي هغه ځای نه خو راغلو دشمن تی ولې غزادوي ولې وجنه نه دا بل سوال دا سوال قابل دی یو دا سوال جواب راځي دا حقیقت صاحب دغه سوال جواب ورکړه به د تا د جواب پسې ورسته بل نمبر ته ورکو او دغه نور افغان دوره تا ته ما بلنه د مغې ایډي نه درلېږلې هغه وکړي که نور افغان ښه مهرباني دلته مې د کمنټ هم پین کړی دی ښه مهرباني وکړئ ګورې زه دومره وایم چې د بندیانو په خوشي کولو کې زه ما تر ټولو زیات تاسو د ما فیسبوک وګورئ زه خلاف یم زه ورته وایم چې طالب ته جنګي ماشین ختم ده زه په دې چارواکو غږ کوم چې د خدای او د رسول په خاطر د دې هیواد په خاطر د دې مبارک روزې ته وګورئ دا بندیان به خوشي کوي دوی ته جنګي ماشین ور ختم ده همدغه خلک بیرته تاسو صفو کې راولي که ته وایې چې په دې باندې به سوله وشي والله وبالله ثم تالله که په دې باندې سوله راځي دا یو اشتباه داسې کوي دا یو اشتباه داسې کوي